د ښځې او خاوند لپاره د خوشحالۍ لحظه او د خوشحالۍ وخت د ټولو نه زیات هغه وي چې هغوی پکې دواړه په مینه محبت باندې ژوند تیروي او دوی د یو بل د هرې خبرې خیال ساتي، د یو بل لپاره تابعدار وي. خو ځینې وختونو کې ښځه د خاوند نه ناراضه وي یا بیزاره وي او خاوند د ښځې نه ناراضه یا بیزاره وي. خو د ټولو هغه خاوندانو لپاره دا ویډیو ضروري ده چې د ښځې هغه خصوصیات او هغه کارونه وپېژني چې په کوم کار باندې ښځه خوشحالیږي، په کوم کار باندې د ښځې وجود چې دی یا د ښځې هغه خصوصیت چې دی هغه راګرمیږي. نو په دې ویډیو کې به تاسو سره په دې معلوماتي خبرو باندې معلومات شریکوم. تاسو به ډېر نوي څه زده کړئ، ضرورت سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، هسې خو دا په یاد ولرئ چې که یو ښځه د خاوند نه خفه وي نو هغه پیسو سره هم خوشحالیږي، یا هغې ته ښه جامې راوړي، تحفه ورته راوړي نو هغې سره هم خوشحالیږي، یا بل داسې د هغې د خوښې خوراک راوړي هغې سره هم خوشحالیږي. خو ځینې څیزان داسې وي چې هغه د ښځې دپاره ډېر زیات ضروري وي چې هغې سره د ښځې وجود چې دی ښځه ورسره راغوړېږي او ښځه ورسره خوند کې راځي، هغې مینه چې ده هغه زیاتېږي. هغه یو کار چې دی هغه مینه ده. ځینې خلک چې دی هغه خپلې ښځې ته وخت نه ورکوي، اگر که پیسې هم ورته ګټي، هر څه ورته ګټي، خو وخت نه ورکوي. وخت نه ورکولو سره د دوی ترمنځ مینه هم کمیږي او چې کله ترمنځ یې مینه کمه شي نو بیا دا د دوی دپاره ډېر لوی عذاب جوړېږي، په کور کې مسایل پیدا کېږي او په دې سره د دوی دواړو هغه مینه چې ده هغه نوره هم کمیږي. نو په یاد ولرئ چې مینه یو داسې څیز دی چې هغه د ښځې په وجود کې هغه سپارک او هغه شغله پیدا کوي چې خاوند سره په ډېر ګرمجوشۍ او په مینه باندې زندګي تېره کړي. دویمه دا هم د یادولو خبره ده چې ځینې ښځې د خپل خاوند خیال نه ساتي. وړه خبره د خپل مور پلار یا د خپل کورنۍ طرف کوي او د خپل خاوند خیال نه ساتي. نو دا کارونه هم ښځو ته نه کول پکار، د دې انجام هم ډېر خراب کېدلی شي. امید لرم ستاسو به معلومات خوښ شوي وي. ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.